حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ مخکې یو ځای کې راځي چې دی وی تاسې جاهلیت کې لګیا و رمې به م پوهوي چې کومه تیږه به م ښایسته پیدا کړه به م راواخیسته چې دا د موږ خدای ده هغې ته به م عبادتونه کول بیا به چې تر هغه ښایسته پیدا کړه هغه به م وغورځوله بله به م راواخیسته یو وخت کې زه تږی یم دغه تیږه چې د خدایي نسبت ما ورته کوه دا مې کېښوه په اوبو پسې ګرځم ډېر ستړی شوم اوبه مې نه کړې پیدا چې راغلم چې د تیږې په سر اوبه بهیږي وایي ما ورته ویل خدایه چې تا سره اوبه وي نو زه دې ولې نه خبرولم دومره دې ستړی کړم چې وغږېدم چې د دې د څنګه شغال ټوپ کړه دا سپی چې بولې کوي که تاسې فکر کړی پښه جګه کړي تیږې ته هغه ته کړي دا خو هغه بولې په کړې وې زه پوه شم ما ویلې چې ښه ته د ځانه یو سپی نشې شړلی یو شغال نشې شړلی تا په سر بولې کوي نو ما ته به څه خیر راورسوي زړه کې خدای پاک یو القا وکړه چې خبر شو چې په مکه معظمه کې یو سړی پیدا شوی ده د نبوت دعوا یې کړې د خپل ورور حضرت انیس ته ویې چې ته لاړ شه د دغه سړي حالات معلوم که بیا راشه ما ته هغه قصه تفصیلي وکړه چې لاړ بیرته چې راغی نو اجمالا نقشه یې ورته راوړه یاره ده خو ډېر د خیر کارونه هدایت کول ښه خبرې کولې خلکو ته نو خو علمي استعداد چې چا کمزوری یو ملا تقریر وکړي ډېر ښه تقریر وکړي هغه ناست سړی صرف دومره وپوهېږي چې ښه تقریر و نور یې په خبره مطلب نه پوهېږي وایه ډېر عجب تقریر یې وکړه څه یې وویلې ولاکه نور خو مې سر نه ده په خلاص خو ډېر عجب تقریر یې وکړه استعدادو کې فرق یې نو دی ویې زه په خپله روان شم اوس د زمزم اوبو ضمناً خبره دام کې راځي راغلمه مکې معظمې زاده الله شرفن ته هېڅ چا سره مې شناخت نشته اوس ډارېږم هم د چا نه که پوښتنه وکړم چې مړ مې نه کړي ابتدا د حال کې خو د اسلام د مسلمانانو سره ډېر سختي کوله خلکو په آب زمزم مې ګزاره کړه دا د مړښت د اوبولو دواړه خاصې خدای پاک کې ایښي دي حضرت علي کرم الله وجهه ځوان هلک ده تیریږي ناوله دی ولیدو ګوره ډېر هوښیار و دی موږ ملګري بار بار موږ ویایو خو ور پام کېږم نه دلته خلک راشي د بیعت په شوق خو ملګري یې مې شناخته دا یو ملګری هم داسې نه وي چې دا طریقه کار ور وښیي یا موږ ته ووایي چې یو څوک بیعت کوي بیا الماخستان یا بې وخته وخت موږ ته مخته شي چې زه یې بیعت په نیت باندې راغلی او ما ته بیعت وکړه خو تاسې خو د دغه ځای خو پوهې کوې چا نه پوښتنه خو چې شناخته ده څنګه راغلی په څه مشوره باندې راغلی هغه کار خو باید سړی یارې ته ورسوي وایي حضرت علي کرم الله وجهه چې ولیدم نو پوه شو چې ناوله د سړی ده وایي ګمان کوم کور مور ځای دی نشته شناخته ما ویلې نه ځکه په حرم کې اوسېدو نو راځه کور ته یې بوتلم دی د ما نه ډارېږي زه د ده نه ما پوښتنه تر کړی شوی د نبي علیه السلام نه ده پوښتنه رانه کړی شوی چې ته څنګه راغلی بیا راړم جومات ته خو مېلمستیا یې راکړه زه ترې لاړم بیا جومات ته دا بله ورځ بیا را باندې پېښ شو ویلې ګمان کوم خپل ځای دې لا نه ده پیدا کړی ما ویلې نه وایي ښه راځه چې ورسره روان شوم نو دلته یې پوښتنه رانه وکړه څنګه راغلی ما ورته ویلې که حال پټوې بیا درته ویایم وایي اوه کوم ما ویلې د دغه سړي په باب کې چې دلته د نبوت دعوا کړې ده دغه په پوښتنه پسې راغلی یم دوی ویله دا اوس زه روان یم هغه ته خو بل ځای کې راځي ورته وویله چې زه مخکې ځمه ته راپسې راځه که داسې څوک مې په لیارې ولیده چې تا ته بیا خطره وه نو زه به دیواله ته شم لکه څپلۍ چې نه یا څپلۍ چې خلاصوې یا یې تړې په دغه به ځان مصروف کړم ته تېرېږه چې دوی پوه نه شي چې دا یې ده ملګری ده که په دغه پوه شي دستي بیا یې تا نه پوښتنه کوي چېرې ځې او د اسلام اراده چې ورته وکړي بیا خو دې ویي ورغلو وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته هلته به چې دا نوراني چهره ولیده نو ورته ومې ویلې چې ته د اسلام حقیقت ماته بیان کړه چې راته بیان یې کړو په هغه ځای مې کلمه وویلې مسلمان شم د پیغمبر علیه السلام نصیحت کې راته وویلې ته اوس لاړ شه بېرته خپل وطن ته دلته مسلمانانو ته خلک تکلیف رسوي کله هم چې موږ خبره ښکاره شوه بیا به راشي وایي ما ویلې نه زه پټه خبر نه کړم قسم ده زه به په چیغې نارې وایم باندې وروتم جومات کې قریش ناست دي ما ورته ویلې قریشو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله
ما چې کلمه په زور وویلې مسافر غریب طالب د دې وطن راغلی دلته مشرکینو مشرانو غږ وکړو چې الی ویې دا سابقې وایي داسې وویلم لاموته حضرت عباس رضی الله عنه خدای پاک را باندې پیښ کو هغه پړ مخ را باندې څملستو زه پروت یم خلک مې وایي دی را باندې پرېوتو خلکو ته ویلې دا سړی څنګه وژنی دا خو د بني غفارو ده موږ د تجارت لیار دی په قوم ده بیا به څه کوو بیا به قافله څنګه بیایو پرېښو سبا ته بیا وروتم بیا مې دغسې اعلان وکړو بیا یې دغسې وویلم بیا حضرت عباس دغسې خلاص کړم د ده د اسلام منشا بیان شوه ورسره د آب زمزم چې ما ګزاره په آب زمزم باندې کوله